دا کیسه د یو داسې انسان ده چې هغه په سمندر کې د خپل خاندان سره لارې او یوازې غونډې ته په چکر روان شي. د هغه پلان دا و چې د خپلې ښځې او زوی سره به د سمندر د ښکلا نه خوند واخلي، خو ده ته دا اندازه بالکل نه وه چې دا چکر به دوی د مرګ په غاړه ودروي. د کهانې په شروعات کې مونږ وینو چې جک خپل زوی په کشتۍ کې کېنولی وي او د سمندر په چپو کې ښه په مستۍ سره روان وي. د جک سره د هغه ښځه هم ناسته وي او د سمندر د ښکلا او د یخو هواګانو نه خوند اخلي. هر څه صحیح او په مستۍ سره روان وي، خو د دوی دا مستي تر ډېر وخته پورې پاتې نشي. د جک ښځې ته احساس وشي چې د دوی کشتۍ په سمندر کې ډېره لرې تللې ده او د سمندر غاړې د نظر نه پناه شوي دي. بیا ناڅاپه دوی ته د کشتۍ انجن هم بند شي. جک د انجن سټارټولو ډېر کوششونه وکړي، خو د هغه هر کوشش ناکامه شي. د دې په وجه د ټولو په مخ خفګان راشي. جک هغوی ته ووایي چې یریږئ مه، هر څه به ټیک شي. دلته د کبانو نیولو ته خلک راځي، کیدای شي څوک راشي او موږ وویني. بیا درې واړه کشتۍ د لرګو په مدد سره نږدې یو غونډۍ ته تاو کړي او په دې غونډۍ کې د دوی اولنۍ شپه راشي. د سهار جک یو ځل بیا د انجن جوړولو ډېر کوششونه وکړي، خو هغه یو ځل بیا ناکامه شي. په دې وخت د هغه زوی هم ډېر سخت بیمار شي. طبیعت یې ډېر زر په خرابېدو شي، ساه یې په بندېدو شي او ماشوم نیم بېهوشه شي. جک پخپله هم یو ډاکټر وي. هغه سوچ وکړي چې که زموږ د زوی زر تر زره علاج ونه شي نو هغه به مړ شي. بیا هغه د دغه ځای نه کشتۍ د لرګو په مدد سره روانه کړي. لاسونه یې ستړي شي، خو د مدد هېڅ امید په نظر رانه شي. د ډېر تکاوټ نه دوی هم بېهوشه شي او درې واړه په کشتۍ کې پرېوځي. څه وخت پس چې جک سترګې وغړوي نو وویني چې د دوی کشتۍ یو بلې غونډۍ ته راغلې ده. هغه چې راپاسي نو د ده نظر لرې د کبانو نیولو والا په یو کشتۍ پرېوځي. په مخ یې موسکا راشي ځکه چې دا کشتۍ د دوی لپاره یو ژوند و. هغه په پوره زور سره دې مچوارو ته آواز ورکړي او د کیلې پاڼې ورته وخوځوي. خوشقسمتۍ نه مچواره هم دوی وویني او جک ته نږدې راشي. اول دوی ته صفا اوبه ورکړي او بیا د جک نه د هغه د ښځې او زوی طبیعت باره کې تپوس وکړي. جک هغه ته ټوله کیسه بیان کړي او بیا ورته ووایي چې زما زوی سخت بیماره دی، موږ زر تر زره هسپتال ته ورسوو. اول خو دا مچواره د هغه خبره ومني او د جک زوی خپل ملګري ته ورکړي. بیا چې د جک ښځه راوچتای نو هغه ته ووایي چې زه به ستا ښځه او بچې بچ کړم، خو د دې په بدله کې ما ته پیسې پکار دي. جک په حیرانۍ سره د هغه نه تپوس وکړي چې څومره پیسې دې لګي. مچواره ده ته ووایي چې $1,000,000. جک حیرانه شي ځکه چې د ده سره صرف $40,000 وو. بیا دې مچوارې ته په مینتونو شي او سوالونه ورته شروع کړي چې زما هم دا یو زوی دی، دا بچ که، زه به تا ته $40,000 درکم او نورې ما سره نشته. مچواره د هغه یوه خبره هم ونه مني او جک ته صفا ووایي چې که ته خپله ښځه او بچې بچ کول غواړې نو ما ته پوره $1,000,000 راکړه، هله به زه ستا ښځه او بچې هسپتال ته وړم. جک د مجبورۍ نه د هغه خبره ومني او ورته ووایي چې زه به د باقي پیسې د خپلو ملګرو نه راقرض کړم او تا ته به درکړم. دا اورېدو سره مچواره هم راضي شي او د هغه ښځه او بچې په خپله کشتۍ کې روان کړي. د جک زړه دمه شي او په ارام سره سملي. څنګه چې سترګې پټې کړي نو دا مچواره د کشتۍ لرګي راواخلي او په زوره سره د جک سر ووهي. د هغه په سترګو تیاره راشي او هم په دغه ځای بېهوشه شي. څه وخت پس چې په هوش کې راشي نو خپل ځان هم د دغه مچواره په کشتۍ کې تړلی وویني. جک یې خوا دېخوا کتل وکړي خو ده ته خپله ښځه او بچې په نظر رانه شي. د مچوارې نه تپوس وکړي چې زما ښځه او بچې چېرته دي. مچواره جواب ورکړي چې ستا بچې او ښځه هم په هغې غونډۍ کې دي د کوم نه چې ته موږ راوړی یې، او د هغه غونډۍ لوکیشن صرف ما او زما ملګري ته معلوم دی. بیا جک ته صفا دمکي ورکړي چې که تا ما ته $1,000,000 رانه کړل او یا دې پولیس ته وویل نو د خپلې ښځې او بچې نه به ځان خلاص کړي. د دې مچوارې دویم ملګری چې په شیاو بیې باندې مشهور و، د هغه په زړه کې لږ انسانیت و او ده د جک سره داسې سلوک کول بالکل نه غوښتل، خو بیا هم هغه په دې ټوله معامله کې هیڅ ونه ویل. جک هم مجبوره و او د هغه سره بله هیڅ لاره نه وه ځکه درې واړه په کشتۍ کې د ښار طرف ته راشي. په ښار کې مچواره جک یو فون کیبل ته راولي او هغه ته ووایي چې خپلو ملګرو ته کال وکړه او ما ته $1,000,000 برابر کړه. جک هم د مجبورۍ نه او د خپل خاندان بچ کولو لپاره خپلو ټولو ملګرو ته کالونه وکړي. یو ته ډېر زارۍ او منتونه وکړي او ورته ووایي چې څومره پیسې کیدای شي نو ما ته راولېږئ. د ماښام بیا دوی بینک ته راشي. بینک امپلوي چې د هغه ټوله کته چیک کړي نو ورته ووایي چې ستا په اکاونټ کې صرف $1,90,000 دي، یعنې اوس هم د $1,000,000 نه پیسې ډېرې کمې وي. جک دواړو ته ووایي چې زما په وس کې څه کیدای شول، هغه ما هر څه وکړل او اوس تاسو په دې پیسو ګزاره وکړئ. مچواره د هغه خبره ومني او بیا پیسې د دوی اکاونټ ته سیند کړي.
پیسو میلاوېدو نه پس دا کسان بیا جیک د سمندر غاړې ته بوځي. جیک یو داسې کشتۍ ته وخېژي چې په هغې کې یو کیبن هم جوړ و. مچواره ده ته ووایي چې ته په دې کشتۍ کې کښېنه او موږ به په تا پسې وروسته په بله کشتۍ کې درځو. د جیک په زړه کې شک پیدا شي خو د مجبورۍ نه او د خپل خاندان بچ کولو لپاره هغه دې کشتۍ ته وخېژي. څنګه چې کیبن ته دننه شي نو دا کسان په هغه پسې دروازه بنده کړي. جیک شور شروع کړي. دا کس هغه ته ووایي چې خاموشه کښېنه موږ به تا خپلې ښځې او بچي ته رسوو. جیک هم پوه شي چې دا کسان به خپله وعده کله هم پوره نه کړي او هغه غونډې ته تلل په کوم کې چې د جیک ښځه او بچي وو د دوی یو بله دوکه ده. په سمندر کې چې لږ مخکې لاړ شي نو دا کس خپل اصلي شکل وښیي. هغه د کشتۍ رفتار سلو کړي او بیا د جیک کشتۍ په کوم پړي چې د دوی سره تړل شوې وه د هغه کټول شروع کړي. جیک بچي وشي او د ده د مدد لپاره د دې مچوارې دویم ملګری راشي. په د دې مچوارې په لاس کې ډېر تیره څیز و ځکه هغه ویریږي او بیرته شاته شي. د دې کس دا سوچ و چې که جیک ژوندی پاتې شي نو هغه به پولیس ته هر څه ووایي او زه به د عمر قید لپاره جیل ته لاړ شم. ځکه هغه جیک وجنه غوښتل چې په دې پیسو سره زه خپله زندګي په ارام تېره کړم او ټول ثبوتونه صفا کړم. د جیک کشتۍ ځان نه جدا کړي او بیا د هغې لاندې یو سوري هم وکړي چې په هغې کې اوبه د کشتۍ دننه روانې شي. مچواره جیک په ځای پرېږدي او دوی ته لرې لاړ شي. اوبه په کشتۍ کې ډېرې زیاتې جمع شي ځکه کشتۍ په ډوبېدو شي. جیک ډېر کوششونه وکړي خو هېڅ لاره پیدا نه شي. حالات دومره سخت شي چې هغه مرګ ته غاړه کېږدي خو بیا ده ته د خپلې ښځې او بچي سوچ راشي ځکه په ځان کې همت پیدا کړي او یو ځل بیا د دغه ځای نه د وتلو کوشش شروع کړي. په کیبن کې لاندې هغه ته د انجن کې هینډل میلاو شي. د هینډل په مدد سره د ګیټ شیشه ماتول شروع کړي. ډېر کوششونه وکړي خو شیشه نه ماتېده ځکه چې مچوارې د اوله نه د دې بندوبست کړی و. بیا جیک د هغه لرګي ماتول شروع کړي کوم چې د شیشې خوا دېخوا لګېدلی و. د ډېرو کوششونو نه پس لرګي مات کړي او جیک ته صحیح سلامت بهر راوځي. خو خطره اوس هم ختم شوې نه وه ځکه چې د دې نه ختمېدونکي سمندر په منځ کې جیک یوازې ګیر شوی و. خوشقسمتۍ نه په دې وخت د سیل کوونکو خلکو یو کشتۍ راشي. هغوی جیک د ځان سره راوخېژوي او هم د دې په وجه د جیک زندګي بچ شي. دا خلک جیک د ځان سره واپس ښار ته راوړي. هغه سیته پولیس ته ورشي او دوی ته د هغه مچوارې په باره کې ټول حقیقت بیان کړي او بیا افسر ته د خپلې ښځې او بچي د لټون هم ووایي. خو افسر ده ته ډېر عجیبه جواب ورکړ ځکه چې د جیک وینا مطابق کومه غونډې چې هغه یادوله نو دا غونډې په سمندر کې ډېره زیاته لرې وه. د دې غونډې خوا دېخوا په سلګونو نورې غونډې هم وې چې د دې په وجه به د هغه غونډې په لټون کې هفتې لګي. دا اورېدو سره جیک ډېر زیات خفه شي ځکه چې د هغه ښځې او بچي سره د خوراک څښاک هېڅ سامان نه و او په داسې حالاتو کې هلته یو هفته ژوندي اوسېدل ممکنه نه و. بیا هغه پولیس ته ووایي چې څومره زر کېدی شي نو هغه مچواره ونیسئ ځکه چې صرف هغه ته د دې غونډې لوکیشن معلوم دی او د هغې په وجه موږ زما ښځې او بچي ته زر تر زره رسېدی شو. خو یو ځل بیا جیک ډېر مایوسه شي ځکه چې پولیس د هغه په خبره یقین ونه کړي او دوی دا شک وکړي چې جیک په یو پلان سره په سمندر کې لرې لاړو. بیا هغه $190,000 یو نامعلومه اکاونټ ته سیټ کړل. هغوی دا وګڼي چې جیک دا ډرامه صرف د دې دپاره جوړه کړې ده چې هغه ته $190,000 واپس میلاو شي ځکه چې د دغه ځای رولز دا وو چې که د چا نه پیسې غلا شي یا ترې په زوره واخیستل شي نو هغه کس ته به حکومت خپلې پیسې واپس ورکوي. کله چې د پولیس دا شک په یقین بدل شي نو هغوی د جیک د ښځې او بچي لټون بند کړي او دا کیس د قتل په لټون بدل کړي. د پولیس په دې فیصله باندې د جیک غم او تکلیف نور هم زیات شي او اوس هغه په خپله د خپلې ښځې او بچي د لټون فیصله وکړي. د پولیس نه پټ راوځي او په یو ګاډي کې کښېني او د سمندر غاړې ته لاړ شي. د ټول کبانیونکو کسانو نه د هغه مچوارې باره کې تپوسونه وکړي خو په دې ټولو کې چا هم دوی نه پیژندل. بیا جیک هلته د یو کس په لاس باندې د زخم نشان وویني. هغه ته ووایي چې داسې نشان د هغه مچوارې په لاس هم و کومو چې زما نه پیسې اخیستې دي او زما ښځه او بچي په یو غونډې کې ګیر کړي وي. هغه کس دته جواب ورکړي چې دا قسمه نشانونه د یو کبان کټ کوونکي لپاره عام خبره ده او دلته د اکثره خلکو لاسونه د کبانو کټ کولو په ټیم همدغه شان زخمي کېږي. بیا جیک ته ووایي چې په دغه ښار کې صرف یو هسپتال دی په کوم کې چې د داسې زخمونو علاجونه کېږي. دا اورېدو سره جیک فورا د هسپتال طرف ته روان شي. هسپتال ته چې دننه شي نو جیک بهانه جوړه کړي چې زما په خپه کې زخم ډېر زیات بد شوی دی. هغوی د علاج لپاره یو ډاکټر ته ولیږي. څنګه چې د ډاکټر سره میلاو شي نو جیک ورته ټوله کیسه صفا تېره کړي. ډاکټر ته وایي چې ما ته په هر حالت کې د هغه مچوارې معلومات پکار دي. د جیک په حالاتو د ډاکټر زړه هم خفه شي. د کمرې
پرده راوکاږي. جیک خپل کمپیوټر ته کښیني او بیا ته د باتروم په بهانه لاړه شي. جیک کمپیوټر آن کړي او د ټولو مریضانو فایلونه کولاو کړي. څه وخت لټون نه پس جیک ته د هماغه مچوارې نوم او معلومات میلاو شي. د هغه اډرس ځان سره ولیکي او بیا د هغه ځای نه یو چاقو هم راپټ کړي. د شپې په تیاره کې د هغه مچوارې کور طرف ته روان شي. د مچوارې کور د دې خرې په یو غریبه علاقه کې و. هر طرف ته مات ګوډ کورونه جوړ شوي وو. جیک چې څنګه د هغه کور ته ورسي نو وویني چې یو ښځې د بیماره ماشوم خدمت کولو. جیک د هغې ښځې نه تپوس وکړي چې دا کس پیژنې. هغه ورته ووایي چې دا زه نه پیژنم. د دې ښځې دروغ هله معلوم شي کله چې جیک په دیوال باندې د هماغه مچوارې تصویر وویني. جیک دې تصویر ته ګوري چې په دې وخت دروازه کولاو شي او همدغه مچواره دننه راشي او په لاس کې یې هماغه د پیسو بیگ هم نیولی. هغه چې جیک وویني نو حیرانه پاتې شي او بیا د دوی په منځ کې یو خطرناکه جګړه شروع شي. جیک هغه را لاندې کړي او خپله ټوله غوسه پرې ویستل شروع کړي. په دې وخت د مچوارې ښځه ټوپک راواخلي او جیک ته دمکي ورکړي چې زما خاوند پرېږده کې نیولم دی. په دې وخت د هغې ښځې لور دننه راشي. جیک د دې موقع نه فایده واخلي، هغه ونیسي او په مرۍ ورله چاقو کښېږدي. بیا دوی ته ووایي چې ټوپک لاندې کېدی کینې زه به د دې مرۍ کټ کړم. د ډېرې یرې نه د مچوارې نه ډز وشي او هغه په غلطۍ سره خپله لور وولي چې په ټکي سره هغه مړه شي. مچواره ډېر سخت په غوسه شي او په جیک باندې حمله وکړي. جیک راوغورځوي او په مرۍ یې زور شروع کړي، خو په دې وخت جیک هماغه چاقو راوباسي کوم چې د هسپتال نه ځان سره راوړی و او د مچوارې سټ پرې ووهي. د ډېرې وینې بهېدو له وجې دا مچواره مړ شي. جیک ډېر زیات خفه شي ځکه چې هغه د خپل خاندان بچ کولو لپاره راغلی و، خو په غلطۍ کې د هغه په وجه یو بل خاندان ختم شو. بیا جیک د دې مچوارې دوی ملګري په لټون پسې روان شي ځکه چې اوس صرف او صرف د هغه سره د جیک د خاندان معلومات. جیک د سمندر په غاړه یو دفتر ته ورشي او د دې دفتر نه جیک ته د هغه کس معلومات میلاو شي. څنګه چې جیک د هغه مچوارې کور ته ورشي نو ویني چې بهر هر ځای پولیس ودرېدلي دي او د ده د نیولو په تلاش کې دي. هغه د تښتېدو لپاره فورا یو بس ته وخیجي او د دغه ځای نه روان شي. خو د حیرت خبره دا وه چې هم په دغه بس کې هغه مچواره هم ناست و کم ته چې د جیک د خاندان معلومات. هغه چې څنګه جیک وویني نو د بس نه کوز شي او په منډه شي. جیک په هغه پسې شي. بیا هغه ته په چیغو چیغو ووایي چې که ته ماته زما د خاندان لوکیشن راکړې نو زه به تا ته هېڅ نه ویم او نه به پولیس ته شکایت کوم. مچواره هم دغه په خبره یقین وکړي او ده ته واپس را روان شي. خو د بدقسمتۍ نه په دې وخت یو ګاډی راشي او دا کس ووهي. د جیک د خاندان اخري امید هم په دغه ځای ختم شي. هغه ډېر زیات په ټینشن کې شي خو همت ونه بېلي او یو ځل بیا د خپل خاندان په لټون پسې د سمندر غاړې ته لاړ شي. د سمندر په غاړه د یو څو هلکانو نه د یو تیز سپیډ والا کښتۍ په زوره واخلي او په هغې کې روان شي. د 2 ګنټې تیز سپیډ نه پس جیک هماغه غونډۍ ته ورسي په کوم کې چې د ده ښځه او زوی پاتې شوي. هغه په زوره زوره خپلې ښځې او بچي ته آوازونه شروع کړي خو ده ته هېڅ جواب میلاو نه شي. بیا په ریګ کې د خپو نشانونه وویني او په هغې پسې جیک روان شي. څه مزل نه پس مخکې د یو کجوره لاندې خپله ښځه او بچي بېهوشه وویني. جیک د خپل زوی په هوش کې د راتللو کوشش شروع کړي او د ډېر محنت نه پس هغه ساه اخیستل شروع کړي. بیا دواړه په غېږه کې راواخلي او د خپلې کښتۍ طرف ته را روان شي. د ډېر وخت نه مسلسل درد او تکلیف له وجې د هغه دماغ کمزوري شوي وي ځکه د هغه سترګو ته تیاره جوړه شي او بېهوشه را پرېوځي. خوشقسمتۍ نه په دې وخت د ریسکیو ټیم یو هلیکاپټر راشي او د بره نه دوی وویني. درې واړه په منډه هلیکاپټر ته وخیژئ او د دغه ځای نه یې روان کړي. همدغه دردناکه سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب